د دې حقیقت پیژندنې لپاره که کومه نښانه په کار ده نو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو کشتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي را ګرځي د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راوړوي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندۍ کوي او په خپل دغه انتظام سره په ځمکه کې هر راز ساکخان خوار کړی دي د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي بېشمیره نښانې دي خو د خدای پر یووالي باندې د دې ښکارا څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخې ګرځوي او پر هغو داسې میندي لکه چې څنګه له الله سره مینا لرل ښایي په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کیدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به راغلی وای چې ټول قوت او ټول واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بیزاري څرګنده کړي خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرې کړه شي او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاشکې یو ځل بیرته دنیا ته زمونږ تګ شوی وای نو څنګه چې نن دوی له مونږه بیزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بیزاري ښکاره کړې وای په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کېږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي اے خلکو په ځمکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خورئ او د شیطان په ښودل شوو لارو مزئ هغه ستاسې ښکاره دښمن دی تاسو ته د بدی او بے حیايي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبري وتړي چې تاسو پرې نه پوهیږئ چې هغه الله نه دی ویلي هغه ته چې کله ویل کېږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړي نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي خنو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نوی اخیستی او سم لارې نوی موندلي آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي دا خلک چې د خدای پر ښودل شوې لاره باندې له تلو نه انکار کړی دی د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څارویو ته آواز کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهیږي اے مؤمنانو که تاسو په رښتیا سره د همدې الله بندگی کوونکي یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ درکړي دي هغه په بې پروایي سره خورئ او د الله شکر باسئ د الله له لوري که پر تاسو څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې د خپل مړ شوي یعنی مردار غوښه د وینې او د خوږ د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مخورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بیل دی چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تیری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته الله بخونکی او رحم کوونکی دی حق دا د څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړي دي او په لګوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي هغوی په اصل کې خپل ګیډې له اور ډکوي د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅ کله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې ګمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست
څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي. دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی، مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل. نیکي یوازې دا نه ده چې تاسې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته، بلکې نیکي دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او په رښتیا او د الله نازل کړای شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړه کومې ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، پردیسیانو، درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي، لمونځ قایم کړي، زکات ورکړي، او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره یې کړي، او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي. همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک دي. ای مؤمنانو، ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او ښځه د ښځې په بدل کې. هو کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي، نو په ښه وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي، او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه ورکړي. دا ستاسو د رب لخوا سانتیا او رحمت ده. کله دین وروسته څوک تجاوز وکړي د هغه لپاره دردونکی عذاب ده. او خیران ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند ده. په کار ده چې له دې قانون نه سر و نه غړوي. پر تاسو باندې فرض کړای شوی ده چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي، نو مور پلار او خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو. نو چا چې وصیت واورید او بیا هغه بدل کړ، نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. البته کله چا سره دا اندېښنه وي چې وصیت کوونکی په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي، نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. ای مؤمنان، پر تاسو روزه فرض کړای شوې لکه چې له تاسو نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړای شوې وي. لدینه دا هیله ده چې تاسو کې د پرهیزګاری صفت پیدا شي. د څو ټاکلو ورځو روزې دي. کله تاسو نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي، نو په نورو ورځو کې د همغومره شمیر پوره کړي. او کوم خلک چې د روزې نیولو وس نه لري، لکه د لوی عمر او دوامدار مرض خاوندان او نه نیسي، نو هغه د فدیه ورکړي. د یوې روزې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي. او څوک چې په خپل مینه څه زیاته نیکی وکړي، نو دا د همغه لپاره غوره ده. خو که تاسو پوهیږئ، نو ستاسو لپاره ښه هم دا ده چې روژه ونیسئ. رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو، چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي، پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي. او که څوک ناروغ یا مسافر وي، نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسو آسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل نه غواړي. له دې عمله تاسو ته دا طریقه ښودل کیږي ترڅو تاسو د روژو شمیر پوره کړئ شي، او په کوم هدایت چې الله تاسو سرلوړي کړی یي، په هغه سره د الله لویي وستایي او شکر کوونکي اوسئ. او ای پیغمبره، زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي، نو هغه ته ووایه چې زه ورته ډیر نږدې یم. بلونکی چې کله ما وبلی، زه د هغه بلنه اورم او جواب ورکوم. نو هغه ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغه ته واوروه، کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. ستاسو لپاره د روژې په شپو کې خپلو میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي. هغوی ستاسو جامه او تاسو د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسو په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوئ،
خو هغه ستاسو ګناه وبخله او در تیر شو اوس تاسو له خپل میرمنو سره د شپې یو ځای شي او کوم خوند چې الله تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپېده داغه څړیکه تر سترګو شي له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ او کله چې تاسو په جماعتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ دا د الله وضع کړي حدود دي دې ته نږدې مو ورځئ دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري او تاسو مو په خپل منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خوري او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوي چې تاسو ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ خلق له تاسو څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي وایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي دا هم ورته وایي چې دا څه نیکي نه ده چې تاسو خپل کورونو ته د هغو د شاله لوري ننوځئ اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري نو تاسو خپل کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ له الله نه ویریدونکي اوسئ ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي او تاسو د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګیږئ چې له تاسو سره جنګیږي خو تیری مه کوئ چې الله تیری کوونکي نه خوښوي له هغو سره وجنګیږئ هر چیرته چې ورسره مخامخ شي هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډیره بده ده او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نوي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګېږئ خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده بیا که هغوی منع شول نو وپوهیږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی تاسو له هغو سره جنګیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي بیا که هغوی لاس په سر شول نو وپوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي د حرام میاشتې بدله همغه حرامه میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي د الله په لار کې مال ولګوئ او په خپلو لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه ترسره کړئ او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله څخه پوره وي د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخ ریئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلې خو که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او له دې امله خپل سر وخري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي بیا که تاسو ته امنیت په برخه شو او تاسو د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسو څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که قرباني ونه میندله نو 3 روژې د حج په دوران کې او روژې د کور ته لستنېدو وروسته په دغه شان د 10 روژې پوره کړي دا آسانتیا د هغو چا لپاره ده چې کور کهول مسجد حرام ته نږدې نه وي د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل څه ناوړه فعل څه جنگ جګړه صادره نشي او تاسو چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي د حج د سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده نو ای هوښیارانو
زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ.